وای نور په سمري خو مگر مري سړی نور په سمري خو مگر مري سړی لار چې د سړی جدا کوي سړی او پټ تی فریبونه په قدم قدم پټ تی فریبونه په قدم قدم پلونه به د چا په پلونو ږدي سړی او نشته دی لښکر ته حاجت نشته دی نشته دی لښکر ته حاجت نشته دی یو سړی په کار دی خو چې وي سړی او زړه ته یې راجوخ په تندي ښکلې کړه مه وله سړیه په تندي سړی او مینه زوروره ده احساس خو حسن لکه مر ورغړوي سړی د ممتاز اورکزي صاحب په مصره باندې دا یو غزل لیکلی وه جاوید احساس صاحب د هغه رسالې وی د مداغه مصره ده وی د تللیو کډو د کاروان ګردونه ساندې وی نو غزل دی وی دې بیابان کې شته د خپو خاپونه ساندې وی دې بیابان کې شته د خپو خاپونه ساندې وی د تللیو کډو د کاروان ګردونه ساندې وی دې بیابان کې شته د خپو خاپونه ساندې وی د تللیو کډو د کاروان ګردونه ساندې وی او یا خود دې نړۍ د هر سړي په خوله سانده ده یا خود دې نړۍ د هر سړي په خوله سانده ده یا خو کېدی شي چې زما غوږونه ساندې وای یا خود دې نړۍ د هر سړي په خوله سانده ده یا خو کېدی شي چې زما غوږونه ساندې وای او زمونږ د کلیو نخترونه شول خوراک د لمبو زمونږ د کلیو نخترونه شول خوراک د لمبو زمونږ د کلیو د اوبو خړونه ساندې وای مننه زمونږ د کلیو نخترونه شل خوراک د لمبو زمونږ د کلیو د اوبو خړونه ساندې وای اوس چې رباب اوس چې منګي اوس چې باجې تلاس کو اوس چې رباب اوس چې منګي اوس چې باجې تلاس کو اوس چې هر کله غغو سازونه ساندې وای مننه او مقصد و احساسا بس خو سماعت ورته ژوندې پکار دی احساسا بس خو سماعت ورته ژوندې پکار دی د پښتنو په غم شریک تی غرونه ساندې وای دې بیابان کې شته د خپو خاپونه ساندې وای د تللیو کډو د کاروان ګردونه ساندې وای